هر یو اداکار له پکار دي چې کاروبار طرف ته راشي کنه صرف بالکل 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 هر انسان ته پکار دي چې هغه کاروبار کوي. کاروبار مطلب دا سنت هم دی کنه روزګار کول خلک دا وایي جهانگیر صاحب سبا ډېر بینک بیلانس وي کنه جی نه تر کاروبار هم څنګه سٹارټ کړی جی پراپرټي کاروبار هم تاسو کوی شو د نور کاروبارونه هم تاسو کوی شو کنه جی نو دا کار هم څنګه سٹارټ کړل کدی نبی له صلی الله علیه سنت هم دی تر کنه جی دا کار هم څنګه جهانگیر صاحب تاسو په خپل سور رزلت موجود یو ورځ مفته کې ټاکلی کنه زبر اعظم او سپیشلی کم از کم تقریبا د جمعه هفته اتوار کنه دا د خلکو چټي او زمونږ د سړي کار مار دومره نه تاسو د شاپ کم ریټ چی کنه جی دا به د نور شاپونو مختلف وي ډیفینیټلی مختلف جی تاسو مینوال به داسې وي چې مونږ جهانگیر صاحب په خو باندې استعمالو کنه جی تاسو کوم او زه چې کوم پرفیوم استعمالوم هغه به تقریبا د هفته لسو کې به د هغې ډبې او د هغې پیکینګ چې کوم دی هغه به راشي دا چې هغه د ویکټر په حیثیت باندې ما سره مینه کوي نو هغې مانه توقع هم ساتي که نه انسانیت نو خو به ډیفینیټلی کوم نو ریټ به داسې نه شي هغه رانه په خپل بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخون کې مهربان ذات موجودی پېښور کې فلم سٹار جهانگیر صاحب سره جی چې د نوې کاروبار آغاز وکړو د کاروبار سیټ لراغلی یو جهان من مختصر ټیم راکو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو څنګه چې دی ویل شي د دې چینل له او تاسو دا وخت ماره دی په چینل باندې ګورئ نو روزګار دا خو ماته ډیر مخکې پکارو ډیر په خواره د پکارو کنه خو زما شوق او زما جنون دومره زیات دی اکټینګ سره چې تر دې حد پورې چې ما سبق مو نه ویلو ما سکول ته لاندړم د دې شوق د لاسه مطلب دومره مې شوق دومره دغه نو دا روزګار یا کاروبار دا خو ماته ډیر مخکې پکارو چې شروع کړم به خو دا بیا هم وای دی را درست ہے نن هم شروع شو ان شاء الله الله په خیر واچي تاسو دلته چې کوم سټاپ کنه جی دوی سره به دا کوالټي څنګه ملاويږي دا تر مطلب داغي اصل یو ګارانټي غواړي کنه چې مال دې شي ګارانټي راکړي نو داغي به ګارانټي ډیر تاسو مینوال به داسې وي چې مونږ جهانگیر صاحب په خو باندې استعمالو کنه جی تاسو کوم او زه چې کوم پرفیوم استعمالوم هغه به تقریبا د هفته لسو کې به داغي ډبې او داغي پیکینګ چې کوم دی هغه به راشي بوتل داغي او ډبې داغي پیکینګ هغه چې سره راشي نو هغه د جے کې جے په نوم باندې هغه به بیا پبلک ته وایم او هغه ته به ښکار کوم نو هغه پرفیوم بیا وزوم چې دا هغه پرفیوم دی چې کوم زه پرسنل استعمالو تاسو د شاپ کم ریټ چی کنه جی دا به د نور شاپونو مختلف وي ډیفینیټلی مختلف جی مطلب هغه درې شي او شپږ شي او څلور شي دغه ګټه نه دغه څه نه کوم چې یو سړی راشي هغه تنګ شي چې دا ډیر دغه دي کنه دا شی ال ورسره نه کو بدا چې وایي دوستان هم دي ورونم دي کشران هم دي مشران هم راځي او بل دا چې هغه د ویکټر په حیثیت باندې ما سره مینه کوي نو هغه مانه توقع ساتي کنه انسانیت نو خو ډیفینیټلی کوم نو ریټ به داسې نه شي هغه رانه په خپش جهانگیر صاحب تاسو په خپل سور رزلت موجود یو ورځ مفته کې ټاکلی کنه زبر اعظم او سپیشلی کم از کم تقریبا د جمعه هفته اتوار کنه دا د خلکو چټي او زمونږ د سړي کار مار دومره نه چټي نو راچا کرکې غم پکې ها دا اتر کاروبار هم څنګه سٹارټ کړی جی پراپرټي کاروبار هم تاسو کوی شو د نور کاروبارونه هم تاسو کوی شو کنه جی نو دا کار هم څنګه سٹارټ کړل کدی نبی له صلی الله علیه وسلم سنت هم دی تر کنه جی دا کار هم څنګه مطلب زما شوق د شورونه مطلب ما به پرفیوم استعمالول نه خو په ما باندې خوشبویان ډېر خوږې لګي دي په هر انسان لګي په ما څه لګي دي په هر انسان باندې خوشبوئی خلګي مطلب پرفیوم چې څومره دي د ګلونو دي یا کدار څه دي کنه خو په هر انسان باندې د خوشبوئی دغه چې کوم دی مهک چې کوم دی ډېر خلګي په ما هم لګي نو دا ما تر ټولو به څرخ کار شو په نسبت د یو کنسټرکشن نه دغه نه بل باغی باندې پیسې ډېر زیات لګي دي هغه عمر رسول الله واسطه دی نه حقیقت چې کوم خبره ده کنه خلک دا وایي جهانگیر صاحب سبا ډېر بینک بیلانس وي کنه جی نه الله ډېر پیسې راکړي الله ډېر پیسې راکړي او کروڑو راکړي دي خدا د الله احسان دی چې څنګه ما مخکې تاسو ته ویل چې ما سبق نه دی ویلی ما ټوله پیسه د خپلو بچو په تعلیم باندې خرچ کړې ده ما ته لندن پورې هغې لېږلي هر یو اداکار له پکار دي چې کاروبار طرف ته راشي کنه صرف بالکل هر انسان ته پکار دي چې هغه کاروبار کوي کاروبار مطلب دا سنت هم دی کنه روزګار کول نو په هغې کې برکت دی په هغې کې که نقصان شته نو په هغې کې فایده هم ډېره ده په هغې کې دوام ډېره ده نو کاروبار ضروری دی باقي شوق د هر انسان خپل دی او چې کاروبار څومره ښه هغه عمره ښه دی کتونکي ګور سم میسج څه پیغام ورکوي د خپل شاپ په باره کې بس صاحب څنګه چې مو ویلي چې یو روزګار دی هغه هم شروع کو نو بس بر الله دی وړاندې تاسو یې ګور به یاره مخکې صحیح ده که نه هر کله راشي مننه